دی بالا ماڼۍ کې واورېدي دا یعنې توس اوی خدایا یو پرمټ ورکوي دفعه 144 د پاره 2 میاشتو لا یا 3 لا په 10 روپۍ په 10 ته که په شلې پرمټ د ډي سي بنگلې نه ملاوي هغه پرمټ چې یو 2-3 ورځې واوړي 2-3 ورځې او پولیس ته ونیسي نو لیسنداره تماچه در سره ده پرمټ خو 3 ورځې اورېدلي نه کړی دی نه دی یعنې د ډي سي بنگله کې د 10 روپۍ نه دي ورکړي ټیک شو نو راودي نیسي لکه د سپي دی راکاږي هلته تماچه دی ټولې کلي کې ډبانګې او د سپي غوندې روان کړی نو بیا رامنډه کې صاحبه د کلي مالک پسې بجلیګر مولا راغی دي پرمټ ورسره و خو یو 2 ورځې پې اوړې پلار یې راشي ابا وایي ستا د دغه پلار بیړه تباه شه تماچ ټلیفونو کې تاڼې ته ځي دا هلک وایي جي په پرمټ یې ټایم اوړېدلی و 164 کې پې پرچه ورکړه 164 پرچه څه معنا چې سبا به تاڼې عدالت ته چالان کی اټکړی به در واچي شپه به در باندې هغه د غلو په حوالات کې وکړي عدالت ته به چالان کړي هلته به 200 روپۍ جرم کړي په دغه چل یې راټولوي په دغه چل ستا او زما وینې او زه وې او هغه شپه چې د کوم وزیر د لور واده شوی دی 1 کروڑ روپۍ د انټرکان د یو ټایم د روټۍ خرڅ اډمو ته د 50,000 روپو د 0 لوټونو کاپای د چا په سر یې خوی کېدی او ډمې به اوچتولې نو ښه کوي دولت ته ورسره روړه خدای نه یاره شته نه مزې دې کوي کور دې د غریبو وران شي کور د غریبو د مردین جومات شو و د پخې ډمې زوه دومره کورکې دی نو نن 3 شپه ده چې پکې ډمې ګډې او دا د ورځې کیس یا چابړي ته ولاړې یا په ځمکه ناستې یا موچي یا خوروا خرڅې و بیړه دې غرق که د چا خدای خوښي نو د خدای خبرې به یې خوښي که نه به یې خوښي خوښي به تاسو وایئ دا اوس خو ټول سیاسیان دي لیډر لنګه شوې ده خو هر سړي د مور میړه چې دی لیډر دی هر سړی چې ګورې لیډرګی کومې پارټۍ والا نه چې تپوس کې د خپل لیډر ټولې خبرې ورته یادي که نه یادي جمعیت العلماء والا نه چې تپوس وکړي مولانا فضل الرحمان هغه داسې وویل هغه داسې وویل هغه داسې وویل هغه داسې پیپل پارټۍ والا نه چې تپوس وکړي بېنظیره خو هسې هم د خوند شی دی هغې داسې وویل هغې دا 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 جواب ورکړو هغې دا تقریر وکړو هر یو سړي نیشنل والاو نه چې تپوس وکړي ولی خان او ولی خان دا وویل هغه دا وویل هغه دا وویل هغه دا وویل جماعت اسلامی والاو نه چې تپوس وکړي صاحب قاضي حسین احمد صاحب هغه دا وویل هغه دا وویل هغه دا وویل هر یو نه چې تپوس کې د خپل لیډر مکمل تقریرونه ورته یاد دي که نه دي د سن صفر د زمانې نه دلایل ورته یاد دي د سن صفر زمانې نه د دنیا د لیډر چې ورسره محبت دی او د جناب محمد رسول الله یو حدیث درته یاد نه دی د خدای د کلام یو آیات درته یاد نه دی نو ستا خدای خوښ دی یا ستا رسول خوښ دی نو خوښې مخې نشته
ماما ځان مستړی کوي که مین نه یی او عاشقان نه یی نو په دې ټکر والو به جنت نه ملاویږي او په دې ټکر والو به د خدای دیدار نه ملاویږي او په دې ټکر والو به د پیغمبر قرب او دغه هم نشینی نه ملاوي دا زمونږه سي ډغري زړم بتخانه ده تیرا دل تو ہے صنم آشنا تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں ردی بتخانه ده او منځونه ډېر کې په دې نه کې عشق وکړي او بیا عشق به د چا پشان کې رحیم داد اسلامی چینل درابیا بصری غوندې به کې ښځه ده خدای ته التجا کوي چې یا الله ته پوهې زما په زړه چې زه دا عبادت که دې دپاره کوم چې ته ماله جنت راکا نو ای الله ستا دې په خپل ذات قسمی چې په ما عمر له جنت حرام کا عمر له چې ماله جنت را نه کړي ستا دې په خپل ذات قسمی که زه دا عبادت دې دپاره کوم چې ته ما د جهنم نه بچ کا نو خدای بیا دې ستا په ذات قسمی چې ما ټول عمر په جهنم کې واچوه ټول عمر یریږم ته نه او کنا ته پوهې چې اے الله زه عبادت دې دپاره نه کوم چې ته ماله جنت راکا زه عبادت دې دپاره نه کوم چې ته ما د دوزخ نه بچ کا ته په دې پوهې زه عبادت دې دپاره کوم چې ته زما شې نو چار کله زه عبادت دې دپاره کوم چې ته زما شې نو ته زما شه کنه نو आवाज ورته وشو چې رابعه بصری زه د هغه ورځې نه ستایم چې په کومې ورځې ستا پړه کې اراده دا پیدا شوې ده نو عرض مې دا و عبادت کې به د دا نیت نه چې جنت راکاو ده حدیث کې راځي او صحابي به دعا کوله چې یا الله جنت کې خي طرف ته غسپینه ماڼۍ چې دا هغه مال راکړي حضور علیہ السلام ورته فرمایل چې الله بنده خبره وګداوه ما دا وایه چې خدای جنت ته مې ورننه باسي او چې ننوتې یو ځل هر څه بستایي خبره په ننوتو کې ده اوس مونږه دعا کوو صاحب دعا وکړئ چې خدای پاکه نا پلانې مړ دی اته واړه جنت ورکړي اته واړه جنت ورکړي دا اوس دعا ده اته واړه جنت چې تا دله ورکړه نو ته به کوم خوازي یعنی کل بل خو اته جنت دي کنه نو اته واړه خو تا دله ورکړه او ته به کوم خوازي نو زمونږ هېڅ شی د سړیتوب نه دی هېڅ نم دعاګانې د سړیتوب دي او نم منځونه د سړیتوب دي او نم ژوند د سړیتوب دی او نم کردار د سړیتوب دی نو عزیزانو عرض میں داؤ حدیث یاد کرے
حافظ ابن قیم 3 لک حدیث ورته یاد دي او هر یو حدیث سره د سند ورته یاد دي. دا دومره لوی باس مې درته دې پورې وکړو چې دا هغه علما دي او هغه لوی خلق دي چې دی په یو حدیث پسې په 100 میل مزل کړی دی. دا به ورته پته ولګېده چې دې ځای نه مصر کې یو عالم دی او هغه ته یو حدیث یاد دی د جناب رسول الله صلی الله. نو دې ځای نه به مصر ته پیدا سړی روان شي. نو اندازه کوه چې دې ځای نه مصر ته پیدا په کلونو مزل به نو په یو حدیث پسې به په کلونو مزل کولو. نن حدیث تاسو د خولې ته راغلی دي د خولې ته لیکن دا بدبخت قوم یادول خو څه کې اورېدو ته هم تیار نه دي. اورېدو ته زما دې په خدای قسمی کته د پیغمبر حدیث اورېدو ته تیار نه او د پیغمبر حدیث یادولو ته تیار نه په قیامت کې به پیغمبر ستا شفاعت تم تیار نه. کته د قرآن الفاظ او معانی زده کولو ته تیار نه په قیامت کې به ستا بخنې تم تیار نه. دا زما د کور خبره نه ده دا د قرآن خبره ده چې قیامت کې به تړوند را پاسې د قبر نه ړوند تب آواز وکې چې یا رب لما حشرتنی اعما خدای زه دې ړوند ولې د قبر نه را پاسولم وقد كنت بصیرا زه خو دنیا کې بنا وما اوس دې ړوند ولې را پاسولم. نو د دې جواب به څه وشي؟ جواب به څه وشي؟ جواب به دا وشي چې کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها. ړوند مې ذکر را پاسولې چې زما قرآن تا تراغلی او تا شاته غورځولی. نو کذالک اليوم تنسا الله به وایي چې تا زما قرآن هیر کړی نن تم زما هیرې تم یې هیرې خبرم درنه نه یم چې ته څوک شته که نه. نو په قیامت کې به تاسو د خدای هیر یې که ربونه کاله به د حشر په میدان ولاړ یې او حساب بم نه شروع کیږي. الله دې د هغه هلاکت نه ساته. رحیم داد اسلامی چینل ته زما هیرې. نو عزیزانو عرض مې داو چې منځونه دې دپاره مه کوئ چې تاڼم فرض کړی د جومات. د جومات خپل شان دی د جومات خپل مقام دی د جومات خپل رتبه ده. جومات له چې ته راننوځې دا به تصور کې چې دلته خدای دی. او زه مجرم راننوتم نو معافي به غواړم. جومات له چې راننوځې نو دا به تصور کې چې دلته زما معشوقه ده دلته زما محبوب دی. زه محبوب ته راننوتم. د جومات خپل مقام دی.